د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. حکمتیار وایي امریکایي الوتکو ډېر اهداف ویشتلي خو یوازې د شیرپور راسنې شو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې امریکا بې پیلوټ الوتکو په افغانستان کې ډېر اهداف ویشتلي خو یوازې د شیرپور برید ته رسنیز انعکاس ورکړل شوی او نور پټ پاتې دي. نوموړي ویلي چې د وروستي امریکایي سرتیري تر وتلو وروسته یې بې پیلوټ الوتکو په افغانستان کې الوتنې پیل کړې او د اسلامي امارت چوپتیا او عدم اعتراض د دې لامل شول چې امریکا لا جسارت پیدا کړي. حکمتیار د غرض ویل چې لا هم یو شمېر هیوادونه د افغانستان په اړه خپلواک نظر نه لري. نوموړي د شانګهای همکاریو سازمان وړمې ورځې غونډې ته په اشاره ویل چې د افغانستان په اړه د یادې غونډې وروستی دریځ د امریکا د موقف استازیتوب کاوه. هغه زیاته کړه داسې ښکاري چې هند امریکې ته غاړه ږدي او په وینا یې د اوکراین په اړه د هند نظر مخ په بدلیدو دی. او پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله 1000 تنه وژل شوي دي. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله نږدې 1000 تنه وژل شوي او لسګونه زره کورنۍ ویجاړې شوي دي. سیلابونو په بلوچستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. تر اوسه د سیلابونو له امله شاوخوا 980 تنه مړه او زرګونه نور ټپي او نادرغه شوي دي. د پاکستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د سیلابونو له امله په ټول پاکستان کې د برېښنا پایې نړېدلې، دولتي او شخصي املاک زیانمن شوي او سلګونه زره کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي دي. یادې ادارې ویلي چې تر اوسه نږدې 800 زره څاروي له منځه تللي او تر 500 زرو زیات کورونه نړېدلي دي. بلخوا په ځینو سیمو کې بیړنی حالت اعلان شوی او دولتي ښوونځي رخصت شوي دي. قدرمن دوستانو له ملتیا مو مننه.